الحکیم اکا صحابو توی صحابو تاسو خمام منی او زمان نبوتم منی او ما سره موجود دی خدا سے خلق راتلون کی دی چې تر اوسه ما سره ملو شوي نه دي زه تر اوسه پورې لیدلی نیم الله جل وعلا هغوی به د دین دپاره استعمالوي تر اوسه پورې دلته نه دي راغلي هغوی به وروستو راځي خو ما به نبي مني زما آیاتونه حدیث به مخکې بیانوي د دین دفاع به کوي دا څوک دی دا ائمه اطهار دي دا کل هم مسلمانان دي چې چا په الله باندې ایمان دی او هغه ائمه او هغه علما او هغه پاکان چې هغوی به د دین تشریح بیانوي نو دا هغه ابتدایه ده او مقدمه ده چې ستا په ذهن کې مې واچوله چې یهود هغوی پلین دا دی چې خپل نبي ووژنه د یهودو پلین دا دی دین چې بیا څنګه تاوی آیات هغه تشریح کوه تا تازاد کلی چوټ کلو لاره ده څنګه چې غواړې هغسې کوه دې دپاره اسلام او مسلمان سره کتاب نه برداشت کوي نو څه غواړي دا مسلمانان به د دین نه څنګه اړې اسلام نه به څنګه جدا کې هغې دپاره پوره پلین ده چې مختلف طبقات یهودو پیدا کړل دې دپاره چې رجال الله باندې د بدګمانه کی هغه افراد او سړی ته نه وباسي بیا دای چې څه غواړي د دین هغه څه تشریح کې او تازان پسې روان کی نو د صحابه اهمیت درته معلوم دی په دې رجال الله کې تابعین امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی نو ما درته وویل ټولو کې اوله غوره زمانه تر کوم سن پورې ده دا لږ یاد کړئ ګوره دا سبق دی دا عام بیان نه دی یاد کا اوله غوره زمانه کم سنه پورې ده 10 هجري بیا 10 هجري نه شروع شوه دویمه ثم الذین یلونهم افضل زمانه تر کوم ځای پورې ده 110 پورې او بیا ثم الذین یلون د تابعینو زمانه کله پورې ده 210 پورې امام اعظم ابو حنیفه کربها سلام دی تا باندې ستا په آل متبعینو باندې بزرگ امام بھی گورا سوچو کا پا 80 ہجری کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا شوے دے وائے دادا چا زمانہ دا دا صحابہ دا پیدا شوے کرے دے دا صحابہ زمانہ کے اور 110 پوری صحابہ چلی نو امام 110 کے دسو کالو دے تسو کالو دے تا 13 کالو دے نو 13 کالا افضل زمانہ کی امام جن کرے دے او بیا دریم نمبر زمانہ 150 ہجری کے امام پردہ کرے دا دنیا نا نو 13 کالا سلویخ کالا بیا بقایا پا افضل زمانہ کی جن کرے نو زویم امام اعظم ابو حنیفہ ستا مثل کائنات کی نشتا امام اعظم ابو حنیفہ تا دا صحابہ دا زمانوں برکات حاصل کرل دا تابعین زمانہ کے اول ستانوں راخلے دے ذہن کار گئی امام اعظم ابو حنیفہ دو غور زمانی امندلے کمی کمی دا صحابہ زمانہ او دا تابعین 13 کالے کم زمانہ کی تیر کرل او سلویخ کالے کم زمانہ کی تیر کرل اویا کال عمر کے پا 150 ہجری کی دنیا نہ پردہ کڑے دا کربہا رحمتون دے مولا قرآن زبان دلاسیر کی دا حضرت امام شان و منقبت سوک دے اسی حیثیت دے را روان جمعہ با تفصیل سر پہ خبر کو دا مقدمہ و ابتدائیہ و چغم استا ذہن کے واچولا پا وقت باندے زیرو کا اماتم دواؤ کا چپا وقت راشم نو انشاءاللہ پلی موضوع بدل دا خبر کو چی امام اعظم ابو حنیفہ سوک دے فکس دولسنی میں بے انشاءاللہ سب دے موضوع تا زان را رسو امام اعظم ابو حنیفہ یو خبر دیا دکا کم ہجر کی پیدا دے 80 کے کم ہجر کے دا صحابو جوند لاشتو جوندینی کم ہجر کے پیدا 80 کے او کم کی وفات دے 150 کے چدا ہیر نکے سبابتا تخلق امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ دا سستا پمین کے اسے دو یا ستا گوندیو امام ابو حنیفہ پیجن سوک دے 80 ہجری کے خیر القرون کے پیدا شوے دے او 150 ہجری کے دا آکانا
80 हिजरी की दाका वफात पसे अविया काल पस वजूद अतहर द इमाम दुनिया तरावले। अब 150 हिजरी के द आका यो सलसले काल द वफात शुरू ची इमाम वर सर मुलाकात लतले जहनकार कई नो 80 हिजरी के आमद दे अब 150 हिजरी के रहलत दे सलाम दी पाग इमाम सलाम दी दाग पता बेदारो क्या मत पूरे दे उम्दा गरंग इस परले बाग बहार भी अल्लाह दे करबा रहमतुना जमन द टूलो द तरफना द इमाम परोज़े अतहर बांदे नाज़िल की व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।